بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر یاسین یم. زه بیا تاسو ښه راغلاست وایم زموږ د لیکچرو د سلسلې په تعقیب دا موږ نن دریم یونټ پیل کوو او په دې یونټ کې به موږ یوه ډېره په زړه پورې ناروغي تر بحث لاندې ونیسو چې دا ناروغي عبارت د اپیلپسي څخه ده. دا ناروغي چې په عامه اصطلاح کې مرګي هم ورته ویل کېږي. د دنیا په مختلفو برخو کې ډېر خلک د دې ناروغي څخه رنځ وړي او په دې ناروغي باندې اخته دي. او اوس به راسو زموږ د لرنینګ ابجکټیوز ته، یعنې موږ په دې یونټ کې کوم موضوعات تر بحث لاندې نیسو هغه به په واضح کړو. زموږ د لرنینګ ابجکټیوز عبارت سیژرز د تعریف څخه دی، همدارنګه د اپیلپتوجینیسس او اپیلپسي توضیحات به وي، او د هغه څخه علاوه به موږ هغه نیټورک چې په سیریبرل کارټکس کې د ای جي د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه به موږ وڅېړو، او همدارنګه هغه ډایګرام به تشریح کړو چې هغه د ای جي د سپایک هغه بنیادي میکانیزم تشریح کوي، هغه به هم موږ هغه ته نظر واچوو. دغه څخه علاوه به موږ د اپیلپسي د سیژر هغه کلاسیفیکیشن ووایو، یعنې د سیژرز اقسام او انواع ووایو، ځکه چې سیژر خپل ځان ته ډېر انواع لري او بېلابېل ډولونه لري. هر یو به موږ په دې یونټ کې مطالعه کړو او د هغو درملنه به هم موږ بحث باندې وکړو. دغه رنګه به موږ هغه دوه سیژره چې په مختلفو ایج ګروپس کې یا عمرونو کې لیدل کېږي هغه به موږ تشریح کړو. دغه څخه علاوه به موږ هغه ناروغان چې په هغوی کې د لومړي ځل لپاره سیژر واقع کېږي او د سیژر د رامنځته تګ اسباب وڅېړو، او همدارنګه هغه فکټرونه چې د دې خلکو کې د تداوي لپاره هغه زمینه برابروي، یعنې موږ ته هدایت کوي چې آیا دا خلکو کې سیژر چې د لومړي ځل لپاره رامنځته شوي دي د تداوي وړ دي او یا که د تداوي وړ نه وي، یعنې موږ هغه ناروغان تداوي کوو که نه تداوي کوو، هغه به موږ په دې یونټ کې هغه ته ځای ورکړو. د هغه څخه علاوه زموږ په لرنینګ ابجکټیوز کې هغه میجر مالیکولر میکانیزمز د ای ای ډي یعنې د انټي اپیلپټیک ډرګز پکې شامل دي، او همدارنګه موږ د دې ای ای ډي د ګروپ د دواو څخه یو دوه درې درمله او د هغو میکانیزم اف اکشن او د ساید افیکټس او همدارنګه کنټرا انډیکیشن به مطالعه کړو. دغه رنګه هغه فرست لاین تھراپي د جنرالایز سیژر لپاره او هغه درمل چې د فرست لاین تھراپي یعنې درملنه چې د فوکل سیژر لپاره استعمالیږي هغه به موږ په دې بحث کې هغه ته ځای ورکړو. د هغو دواو فارماکوکینیټکس او همدارنګه ایډورس افیکټس به هم یعنې ساید افیکټ به هم موږ تشریح کړو. دغه رنګه د هغه جنرال پرنسپل هغه عمومي خصوصیات د اپیلپسي د تداوي په خلکو کې چې دوی د زیات وخت لپاره هغه درمل استعمالوي او دغه رنګه د هغه د دواو قطع په کومو حالات کې رامنځته کېږي هغه به موږ مطالعه کړو. زموږ دا یونټ په 5 ماډیولو باندې مشتمل دی، چې اول ماډیول کې به موږ د ای ای جي هغه رامنځته کېدل وڅېړو چې ای ای جي څه ته وایي، څنګه کار کوي او څنګه رامنځته کېږي. په دوهم ماډیول کې موږ به برین یعنې په دماغ کې هغه کړنې چې د سیژر په وخت کې رامنځته کېږي هغه وڅېړو، او هغه فیکټرونه چې هغه د هغه نیټورک اکسایټیبلیټي چې سیژر ته زمینه مساعده کوي هغه به موږ مطالعه کړو. په دریم ماډیول کې به موږ د سیژر کلاسیفیکیشن ووایو. په څلورم ماډیول کې به موږ هغه مریضان چې دوی د لومړي ځل لپاره په اپیلپسي باندې اخته شوي دي هغه موږ تر بحث لاندې ونیسو، او په 5 ماډیول کې به موږ د اپیلپسي ټریټمنټ ووایو. اوس لومړی ماډیول ته راځو. په لومړي ماډیول کې لکه څنګه چې موږ په لرنینګ ابجکټیوز کې وویل چې موږ د ای ای جي باندې خبرې کوو، د ای ای جي په رامنځته تګ کې هغه باندې یو څه رڼا اچوو، خو تر ټولو دمخه به موږ د ای ای جي تاریخچې ته راسو او هغه پس منظر ته راسو چې ای ای جي څنګه منځته راغله،
لکه تاسو چې معلومه ده په 1940 کې یو جرمنی ساینسپوه سایکایټریسټ چې هغه هانس برګر نومېدی د لومړي ځل دپاره د دماغ چارجونه د کاغذ پر مخ باندې تثبیت کړل. لکه په دا چپه طرف کې تاسو ناروغ وینئ د هغه پر سر باندې دا الکتروډونه د دغه عالم په واسطه باندې نصب سوي دي او دغه څخه وروسته دا ویرونه په یو ماشین باندې تړل سوي وو چې هغه ماشین کولی سوای چې دا د دماغ چارجونه په کاغذ باندې ترسیم کړي. او په دا راسته طرف کې دا اوسنی شکل دی یعنی ماډرن شکل د EEG دی چې تاسو په دې ناروغ کې د الکتروډونو اټاچمنټ وینئ په سکلپ پورې. او په دا راسته طرف کې تاسو دا یو منکسر خط وینئ چې دا په اصل کې خپله د EEG ترسیم دی یعنی د دماغ د الکتروډو هغه د برقو د الکترونو د اکشن پوتنشل هغه تفاوت دی چې پر کاغذ باندې د ارې د دندانې په شکل باندې هغه منکسر خط باندې ترسیم شوی دی. یعنی دا خپله د اکشن پوتنشل او د مثبت او منفي چارجو تغیر دی چې په دې شکل باندې ترسیمیږي. خپله EEG دا د درو کلمو یو اکرونیم دی چې د الکترو انسفالوګرام څخه اخیستل شوی دی. او که په دې شیما کې تاسو وګورئ په دې شیما کې به تاسو ته 2 سیټه نیورونونه درښکاره سي چې په چپه طرف کې دا 3 نیورونونه دي چې د دې په اګزونو پورې بیا 3 نور نیورونونه د هغو اګزونونه ساین اپ سوي دي او دا خپله د کارټیکل سرفیس نیورونونه دي چې بیا خپله د دغه رنګه 2 الکتروډونه په دماغ په سکالپ باندې ښودل سوي دي چې هغه د یو وایر په واسطه سره بیا د دماغ څخه ماشین ته تللی دي دا الکتروډونه. او دغه رنګه په راسته طرف کې به تاسې هم 3 سیټه نیورونونه ووینئ. فرق د دې 3 نیورونو په پرزنټیشن کې دا ډول دی چې دا په چپه طرف کې نیورونونه چې دي د نورو 3 نیورونو د اکسونو په واسطه سره ساینپ سوي دي او دا ساینپسونه د دوی د سیل باډي یعنی د جسم او نیوکلیس ته نږدې په پراکسیمل برخه کې موقعیت لري او دا ساینپس دلته صورت نیول دی. او په دا دوم سیټ کې یعنی په راسته طرف کې دا 3 نیورونونه هغه ساینپسونه چې دي هغه په ډسټل پارټ کې یعنی د سیل باډي څخه دی لري ساینپسونه هلته صورت نیول دي چې دا خپله بیا موږ ته یو خاصه نښه راپه ګوته کوي که چیرې تاسو په دا لومړي یعنی په دا چپه طرف سیټ نیورونونو کې وګورئ په دغه وخت کې کله چې دا نیورونونه د 3 نورو نیورونو د ساینپسو په واسطه سره دی تنبیه سي نو په دغه وخت کې دلته د پوتنشل یو تفاوت رامنځته کیږي. هغه په دې ډول چې دا نیورونونه د ریپولرایزیشن څخه ډیپولرایزیشن ته ځي یعنی په دغه وخت کې سوډیم د حجرې د خارج څخه و داخل ته ننوځي او د حجرې داخلي چارج لوړیږي او د دې سوډیم داخلېدل د خارج څخه او داخل ته په خارج کې یو منفي چارج پرېږدي یعنی نیګیټیویټي په خارج کې زیاتیږي چې دغه نیګیټیویټي په خارج کې د دې سبب کیږي چې د ډسټل طبقو څخه یعنی د سکلپ یعنی د خارجي برخې څخه سوډیم یا مثبت چارجونه راسي و دا پروکسیمل برخې ته. نو هغه سوډیمونه یا هغه مثبت چارجونه چې د ډسټل طبقې څخه و د پروکسیمل طبقې ته راځي نو په ډسټل طبقه کې یو منفي چارج پرېږدي یعنی که الکتروډ د الکتروډ له نظره موږ دغه میکانیزم ته وګورو دا مثبت چارجونه د الکتروډ څخه ځي او پروکسیمل برخې ته یعنی په ډسټل طبقه کې یو منفي چارج پاتې کیږي او د دغه منفي چارج پاتې کېدل یا د مثبتو چارجو تګ د ډسټل طبقې څخه پروکسیمل طبقې ته د الکتروډ کې د یو ډیفلیکشن په شکل معلومیږي یعنی که په کاغذ پر مخ باندې دا تفاوت د پوتنشل ترسیم سي نو دلته یو ډیفلیکشن دا خط کښته خواته ځي ځکه چې دا ټول مثبت چارجونه د ډسټل طبقې څخه و پروکسیمل طبقې ته راځي. او برعکس که چیرې تاسې بیا په چپر یا په راسته طرف کې د نیورونونو سیټ ته وګورئ او د هغو هغه اکشن پوتنشل چې
هغه په عموما په ډسټل طبقه کې ځکه چې هلته نیورونونه د درو نورو نیورونو د انګزینو په واسطه ساین اپ سوي دي اکشن پوټنشل په ډسټل طبقه کې منځته راځي او سوډیم هلته د خارج څخه او داخل ته ننوځي او په دې سره هلته یو نیګیټیوټي رامنځته کېږي. دا نیګیټیوټي د دې سبب کېږي چې مثبت چارجونه د پروکسیمل طبقې څخه ډسټل طبقې ته راسي یعنې د الکتروډ خواته مثبت چارجونه راسي او دا د یو مثبت په شکل باندې په الکتروډ د کاغذ پر مخ باندې ترسیموي یعنې د یو سپایک په شکل یعنې دا رد ترسیم لوړ خواته دا خط لوړ خواته ځي د ایزو الکتریک لاین څخه لوړ ځي چې دا یو پازیټیویټي ښیي او دا په دې برخه کې تاسو چیرې وګورئ دا یو ای ای جي دی چې د یو ناروغ څخه اخیستل شوی دی. په دې ای ای جي کې تاسې 8 لاینه وینئ چې دا هر یو پر دماغ باندې بیا د دماغ د مختلفو برخو هغه ای ای جي درښیي. که چیرې تاسې د اول خط ته وګورئ په دې دا د فرنټل لوب د چپه طرف ای ای جي ده، دوهمې د فرنټل لوب د راسته یعنې د ښي طرف ای ای جي ده دغه رنګه. که کښته راسو دریم څلورم چې دی هغه د منځنۍ طبقه د ټمپورل او پیرایټل لوب ای ای جي درښیي دغه رنګه. د پنځم شپږم چې دی هغه بیا د خلفي قسمت او په نهایت کې اتم ای ای جي چې ده هغه د اوکسیپیټل لوب ای ای جي در په ګوته کوي چې که چیرې تاسو دغه رنګه ورته وګورئ هلته به ډېر قوي ډفلیکشنونه ووینئ چې دا ډفلیکشنونه په اصل کې دا یو ارټفیکټ دی خصوصا په دغه وخت کې دی چې دا ناروغان یو عضلات ته حرکت ورکړي یا د سترګې رپولي چې دا خپله دغه نمایندګي کوي او په ای جي کې داسې خاص د ابنارمالیټي ښودنه نه کوي. دغه رنګه که چیرې تاسې دا ویفز ته ځیر سئ په دې ای جي خپله د ځینې ویوزونه لري ځینې امواج لري چې الفا بیټا دغه رنګه ډلټا او ټیټا څخه عبارت ده. که چیرې ناروغ یا اشخاص په خلاصو سترګو باندې په ویښه باندې د دې ای ای جي واخیستل سي د دې ویوز ته بیټا ویوز ویل کېږي او هغه خلک چې د دې سترګې پټې په هغه وخت کې د دې دا ویوز یعنې امواج د بیټا څخه الفا ته تغیر کوي. دغه رنګه هغه خلک چې دی په خوب کې هغه بیا دوه ډوله ای ای جي تولیدوي چې یوې د ریم ای ای جي ده یعنې راپډ آی موومنټ په وخت کې ای ای جي ځان ته ځانګړتیاوې لري او هغه خلک چې ډیپ سلیپ کې وي د هغو امواج دمنه یې ډېره پراخه وي او فریکونسي یې ډېره سلو وي په هغه وخت کې رامنځته کېږي. که چیرې بیا دې ډایګرام ته موږ ځیر سو په دې ډایګرام کې بیا موږ ته یو بیل ای ای جي راښودل کېږي چې دا د مخکني ای ای جي څخه توپیر ډېر زیات دی. دا ای ای جي په اصل کې د هغه ناروغانو څخه چې دوی په سیژر باندې اخته وو د سیژر په وخت کې د دوی څخه دا ای ای جي اخیستل شوی دی او دا یو قوي تاسو ته سپایکونه او ډفلیکشنونه ښیي ځکه چې د ای ای جي په وخت کې الیپټوجینیسز صورت نیسي او په دې وخت کې ډېر قوي اکشن پوټنشلونه رامنځته کېږي او دماغ خپله هغه نارمل ویوز نسي تولیدولی. نو په دې وخت کې به تاسو ته ډېر قوي ویوز در معلومیږي چې دا سپایکونه دي دا ټول د ای ای جي یو ابنارمل ویوز دي او تاسو ته یې درښیي چې الیپټوجینیسز په کوم موقعیت کې ډېر زیات صورت نیول دي. یعنې که چیرې تاسې اول ویوز کې وګورئ په فرنټل لوب کې دلته ډېر قوي سپایکونه لیدل کېږي خصوصا په چپه طرف کې همدارنګه په دوام په راسته طرف کې په ای ای جي کې دغه رنګه په منځني ټمپورل لوب کې هم تاسو ته ډېر قوي سپایکونه لیدل کېږي. یعنې موږ کولی شو د ای ای جي په ترو باندې د الیپټوجینیسز سنټر هم معلوم کړو خو په دقیق توګه سره یې نسو معلومولی ځکه چې که چیرې ناروغان یو ځلې په اپیلپسي باندې اخته سي کیدای شي دا اپیلپسي جنرالایز شکل واخلي او ټول دماغ د اپیلپسي یا د سیژر څخه معوفه سي.